کوربتوب او منځګړیتوب له امله د ترکیې جمهوریت او د قطر دولت له ورونو هیوادونو څخه یو ځل بیا مننه کوي. د افغانستان اسلامي امارت استازي د مشرتابه په ځانګړي هدایت په ښه نیت او صلاحیت سره له پاکستاني لوري سره د استانبول د 2 ورځنۍ ناستې لپاره په دې هیله ګډون وکړ چې دا ځل به پاکستانی اړخ له خپلو مشرانو سره له سلام مشورو وروسته په مسؤلیت او مسؤلیت پذیرۍ سره د رغنده نیت په درلودلو د ستونزې د اساسي حل لپاره جدي وي او له واقعبینانه او قابل عمل غوښتنو سره به خبرو ته وړاندې شوی وي. متاسفانه چې پاکستانی لوری د خبرو پر مهال د خپل امنیت په تړاو ټول مسؤلیتونه د افغانستان حکومت ته راجع کول، په داسې حال کې چې له خپلې خوا یې نه د افغانستان د امنیت او نه د خپل امنیت په اړه د هیڅ ډول مسؤلیت منلو ته تیار نه و. د پاکستانی پلاوي لخوا د غیر مسؤلانه او نه همکارۍ روحیه د دې لامل شو چې د افغانستان اسلامي امارت له نیک نیت او د منځګړو له ټولو هڅو سره سره کومې پایلې ته ونه رسېږو. د افغانستان اسلامي امارت یو ځل بیا په خپل اصولي دریځ باندې ټینګار کوي چې هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي ترڅو د افغانستان له خاورې څخه د بل هیواد پر خلاف استفاده وکړي او نه به بل هیواد ته اجازه ورکوي چې له خپلې خاورې څخه د افغانستان د ملي حاکمیت، خپلواکۍ او امنیت پر ضد اقدامات او یا ملاتړ ترسره کړي. د پاکستان مسلمان ولس د افغانانو ورونه دي او د افغانستان اسلامي امارت ورته نیک نیت او د امن هیله لري او د خپل مسؤلیت او وړتیاو په حدودو کې د همکارۍ ژمنه کوي. د افغانستان د ولس خاورې دفاع د افغانستان اسلامي امارت شرعي وجیبه ګڼل کیږي او د هر متجاوز په وړاندې به د الله جل جلاله په مرسته او د خپل ولس په ملاتړ باندې کلکه دفاع کوو ان شاء الله تعالی. نن غواړو یو څه داسې مسائل له تاسو سره مطرح کړو چې پاکستان کې د ټي ټي پي موجودیت کله او څرنګه رامنځته شوی ده او آیا دغه موجودیت د ټي ټي پي د افغانستان پورې په عموم کې اړه لري او آیا دا د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلیت د هغوی کنټرول کې موجودیت او عدم موجودیت د افغانانو د اسلامي امارت پورې تړاو لري. په دې اړه باندې یو لړ هغه ناویلي حقایق باید روښانه کړو چې ټولو هیوادوالو ته همداراز نړۍ ته او هیوادونو ته څرګنده شي چې افغانستان اسلامي امارت د ټي ټي پي په موجودیت او د هغو د عملیاتو سره هیڅ ډول تعلق نه لري، بلکې دا پدیده خپله پاکستاني ستونزه ده او باید خپله په کور دننه حل لارې ورته پیدا کړي. داسې برېښي چې متاسفانه په پاکستان کې ځینو خاصو پوځي کړیو ته په افغانستان کې مرکزي او قوي حکومت، امنیت، پرمختګ او په عموم کې سوله او ثبات ته نه ایسېږي، ځکه دوی تل د افغانستان له ناامنۍ، اشغالونو، مهاجرتونو او مجبوریتونو څخه ګټه پورته کړې. نن بیا غواړي د یو لړ بهانو په تراشلو سره له افغانستان سره ځان په ستونزه کې ښکېل کړي. موږ پوهېږو چې د دغې خاصې پوځي ډلې چې د پاکستان په پوځ کې دننه شتون لري له افغانستان ضد پالیسیو سره نه د پاکستان متدین ولس، نه سیاسي احزاب او نه هم دغه هیواد علما کرام موافق دي. دغه کړۍ په اسلامي امارت باندې ناسم تورونه پورې کوي، نړۍ ته داسې ښیي چې گویا د پاکستان ناامني او د پاکستان د طالبانو تحریک یا ټي ټي پي په افغانستان کې د اسلامي امارت له راتګ سره جوخته پیل شوی ده. په داسې حال کې چې دغه ناامني او د ټي ټي پي شتون له 2002 کال څخه را په دې خوا پیل شوی او علت هم د پاکستانی پوځیانو هغه ناسم سیاستونه و چې هغه مهال له امریکا سره ځان په اتحاد کې ګډ کړ او بیا یې امریکایانو ته اجازه ورکړه چې وزیرستانونو او قبایلو کې ډرون بریدونه ترسره کړي او خپله یې هم د وزیرستان له بیچاره خلکو سره دښمني راواخیسته. په ځلونو یې د هغوی په ضد لوی او واړه عملیات ترسره کړل، خلک یې ووژل، کورونه یې وران کړل او د قبایلو په خلکو باندې زندانونه ډک کړل. دلته غواړو چې د پاکستان د پوځ او بیچاره پښتنو قبایلو ترمنځ
د تیرو کلونو د جګړو څه نمونې یادې کړو تر څو روښانه سي چې د ټي ټي پي موضوع د نن او پرون موضوع نه ده او دا چې دا موضوع په افغانستان او په ځانګړې توګه د اسلامي امارت پورې هیڅ تړاو نه لري په قبایلي سیمو کې له خلکو او ټي ټي پي سره د پاکستان د پوځ د عملیاتو د جګړې مختصره یادونه په 2002 کال کې د ټي ټي پي تحریک د پاکستان پوځ لخوا امریکا ته په وزیرستانونو باندې د خلاص مټ بمبارۍ او ډرون بریدونو په غبرګون کې رامنځته شو چې بیا پاکستاني ځواکونو له هغه وخته تر اوسه پورې په وړاندې بیلابیل عملیات او بریدونه ترسره کړي دي همدا ډول د ټي ټي پي لخوا هم له هغه وخته را په دې خوا د پاکستان د پوځیانو سره لوی او واړه نښتې سوي دي او هغه هیواد ناامن سوی دی لومړی پاکستانی پوځ په لومړي ځل په 2002 کال د مارچ په میاشت کې په جنوبي وزیرستان شمالي وزیرستان او اورکزو ایجنسۍ کې د ټي ټي پي په ضد د اپریشن المیزان په نامه عملیات اعلان کړ چې په نتیجه کې د پاکستان په دننه کې 80,000 کورنۍ یو له بل ځای بې ځایه شول او مهاجرتونه پیښ شول دوهم په 2002 کال کې پاکستانی پوځ په سوات او ملکنډ کې د ټي ټي پي په وړاندې د راه راست په نامه عملیات اعلان کړ چې له امله یې د سوات او ملکنډ 4 لکه خلک کډوالۍ ته مجبور شول او یو شمېر کډوال افغانستان ته نږدې سیمو ته راواوښتل چې دغه وخت د حکومت لخوا د ډیورنډ کرښې ته نږدې ځای په ځای او میش درې په 2008 کال کې پاکستانی پوځ د باجوړ ایجنسۍ کې د ټي ټي پي په مقابل کې د زمري زړه په نامه عملیات اعلان کړل چې نږدې 6 لکه خلک یې مهاجرت ته اړ کړل څلور په 2009 کال د اکتوبر په میاشت کې پاکستانی پوځ په جنوبي وزیرستان کې بیا د ټي ټي پي په وړاندې باندې د نجات په نامه عملیات اعلان کړل چې تقریبا له 3 تر 4 لکه خلک یې بې ځایه او کډوال پنځه په 2011 کال کې په جولای میاشت کې پاکستانی پوځ په کورم ایجنسۍ کې د ټي ټي پي په ضد د سپین غر یا کوه سفید په نامه عملیات اعلان کړل چې په نتیجه کې شاوخوا 1 لک خلک بې ځایه او مهاجر شول شپږ په 2014 د جون په میاشت د جون په 15 نیټه پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان کې د ټي ټي پي په مقابل کې د ضرب عذب یا غضب په نامه عملیات اعلان کړل چې له امله تقریبا تر 1 میلیون پورې خلک بې ځایه شول چې تر نیمایي زیات یې له ډیورنډ کرښې دې خوا راواوښتل چې دغه وخت د حکومت لخوا دغه قبایل په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د کمپونو په جوړېدو باندې میش شول چې تر اوسه پورې هم په هغو سیمو کې پاتې وهم پاکستانی پوځ له 2014 نه تر 2019 کال پورې د خیبر ایجنسۍ پیرا او باجوړ سیمو کې د ټي ټي پي او قبایلو په وړاندې باندې د خیبر 1 خیبر 2 خیبر 3 او خیبر 4 په نامه عملیاتونه وکړل چې په نتیجه کې له 3 تر 15 لکه خلک له خپل سیمو کډوالۍ ته مجبور شول چې ډیره برخه یې ننګرهار ولایت راغلل او د تیر ادارې لخوا نه هغلته میش د دغو ټولو واقعاتو په اړه باندې نړیوال راپورونه او ګزارشونه هم شته چې موږ یې لینکونه هم دلته د رسنیو سره بیا شریکوو او تاسې بیا د شواهدو په توګه باندې استفاده ترې کولی شئ دا هغه حقایق او مستند معلومات دي چې ښیي پاکستاني پوځ د اسلامي امارت له راتګ څخه مخکې له پښتني قبایلو او ټي ټي پي سره په جګړه کې کیو اسلامي امارت تر راتګ دمخه دوی په دې خبر اعتراف کاوه چې په اصطلاح له ترهګرۍ سره په جګړه کې له 80 نه تر 90 زره پورې نظامیان هم له لاسه ورکړي او وژل شوي دي که چیرې دا ټي ټي پي د نن او د پرون خبره وای نو د هغو کلونو کې ولې د دوی تر 80 تر 90 زره پوځیان په جګړو کې له منځه تلل معنا یې دا ده چې دا پخوانۍ پیښه ده او پخوا سره تعلق لري د دغو تلفاتو په اړه باندې لینکونه او معلومات تاسو سره شریک کیږي د اسلامي امارت له واکمنۍ مخکې په پاکستان کې غټې پیښې هغه پیښې البته چې ناامنۍ وي او غټې پیښې وي پاکستان کې د بریدونو او هلته د زیانونو مسله هم کومه نوې مسله نه ده چې د اسلامي امارت له راتګ سره د ارتباط ولري بلکې لا له وړاندې د پاکستان په خاوره کې لوی او واړه بریدونه ترسره کېدل او درانه تلفات هم اړولي چې روښانه کوي دا مسله خپله پاکستاني ستونزه ده نه د اسلامي امارت ستونزه لومړی په 2000 اگست کې د ټي ټي پي لخوا په جنوبي وزیرستان کې 300 پاکستاني پوځیان د عملیاتو په مهال ژوندي ونیول شول چې وروسته بیا د بیت الله مسعود له 40 بندي غړو سره تبادله شول
راپورونه موجود دي. دوه، په 2008 د اگست په 21 د پاکستان پنجاب کې د وسلو جوړولو په فابریکه باندې حمله وشوه چې ګڼ شمېر کسان پکې ووژل شول. درې، په 2008 د جون میاشتې په 2 نیټه په اسلام آباد کې د ډنمارک په سفارت باندې موټر بم برید وشو چې زیانونه یې درلودل. څلور، په 2009 اکتوبر کې د اکتوبر په 28 نیټه د پېښور ښار په مینار بازار کې د موټر بم چاودنه وشوه چې یو شمېر کسان پکې ژوند له لاسه ورکړ او تلفات یې واړه. 5، په 2009 اکتوبر میاشت کې د سوات په شنګله سیمه بازار کې د موټر بم حمله وشوه چې 40 تنه پکې ووژل شول هغه مهال. په 2011 مې میاشت کې د مې په 22 او 23 تاریخونو باندې د کراچي بحري ځواکونو باندې د مهران په نامه اډه باندې برید وشو چې د راپورونو له مخې 18 تنه بحري افسران پکې ووژل شول او 14 تنه هغه مهال پکې ټپیان شوي وو. اووم، په 2014 دسمبر میاشت په 14 پېښور کې د آرمي پبلک سکول واقعه رامنځته شوه چې 1.5 تنه پکې ووژل شول او 104 تنه نور پکې ټپیان شول. ډېره مشهوره پېښه. دې ته ورته نورې هم ډېرې د ناامنۍ پېښې شوي دي چې ثابتوي دا پېښې له اسلامي امارت پخوا هلته کېدلې او ناامني هم پخوانۍ پاکستاني ستونزه ده چې باید په کور دننه یې حل کړي. اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته د پخوا رامهاجر شوو قبایلو په اړه اقدامات. د پاکستان حکومت پاکستاني ګوندونو، علماو او افغانستان ته راغلو مهاجرینو ترمنځ مو څو ځله د ناستې او مجلسونو زمینه مساعده کړې ده. البته خپله د پاکستان اړخونو تقاضا دا وسې دوی غواړي له هغو مهاجرینو سره وویني چې په افغانستان کې له مخکې وړاندې راغلي وو او میشت وو. نو اسلامي امارت په وساطت کړې ده د دوی تر مابین د لیدو کتو زمینه مساعده. دوهم، اسلامي امارت هغه قبایل مهاجرین چې ډیورن لاین ته نږدې سیمه کې میشت وو او پاکستان ته ویره درلوده د هغو کورونه یې د ډیورن کرښې څخه مرکزي سیمو ته انتقال کړل او کمپونه یې ورته جوړ کړل تر څو یې کنټرول اسانه او یقیني شي. دریم، له قبایلو مهاجرینو سره د وسلو ګرځول مطلق منع شول په افغانستان. څلور، د ستونزو د حل او دوامدار مراقبت لپاره اصلاحي کمیسیون رامنځته شو څو دغه ټول جریانات تعقیب او وڅاري او عملي. 5، که څوک د امیر له اجازې پرته له افغانستان څخه د باندې د جهاد په نامه تلل د هغوی په وړاندې باندې شرعي حکم او فتوا صادره شوه د همدې لپاره چې د افغانستان څوک د بلې خوا په د تګ تکل ونه کړي. 6، پاکستان کې د سولې او امن لپاره مو د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د مستقیمو مذاکرات لپاره زمینه مساعده کړه چې له امله یې هغه مهال اوږدمهاله اوربند رامنځته شو او د خبرو اترو لړۍ هم روانه وه چې تر 95% پورې دواړو چې طرفونو ترمنځ توافقات شوي وو او نږدې و چې دا مسله په پاکستان کې حل شي، خو متاسفانه د یوې خاصې پوځي کړۍ له خوا نه دا مسایل ټول سبوتاژ شول. د دې جریان داسې و چې د افغانستان اسلامي امارت نه خپله د پاکستان حکومت او اړخونه وغوښتل چې دوی د ټي ټي پي او د حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړي. هغه وخت پاکستان کې جنرال باجوه په پوځ کې مشر و او فیض حمید د هغو د استخباراتو مشر و او غالبا عمران خان صاحب هغه وخت وزیر اعظم و چې دوی سره د موافقې نه وروسته د مذاکراتو زمینه مساعده شوه. د دغه ټولو ټي ټي پي او د قبایلو خلکو سره د دوی مذاکرات 95% په مخ لاړل. په ټول پاکستان کې اوربند اعلان شوی و هغه مهال او د بریدونو مخه نیول شوې وه. د قبایلو سیمو غوښتنه کوله چې باید د دوی حصارات ورکړل شي چې ورته اوښتي دي. همداراز د دوی بندیان خصوصي نیول شوي دي په زندانونو کې دي او دا ویل شوي وو چې په هغو سیمو کې چې غیر ضروري پوځیان په کوم ځای کې میشت شوي دي او د خلکو ژوند یې تنګ کړی د امریکایانو له راتګ سره وروسته راغلي وو هغه بیرته ستانه شي او سیمه ټول د ملکي حکومت مربوط شي. دا ټول پرمختګونه نږدې او یقیني وو چې کله دا خپل توافق ته نږدې کېدل د جنرال باجوه وخت پوره شو، جنرال اسف منیر منځته راغی، هغه ټوله جریان سبوتاژ شو، له منځه لاړ. جنرال فیض حمید ته هم دسیسې جوړې شوې، عمران خان ته هم جوړې شوې او تر ننه پورې بیا د جنګ عوامل په خپل ځای باقي پاتې دي چې په دې کې اسلامي امارت ماسې ولدي چې مثبت رول ادا کړی وي د منفي هېڅ رول نه ده ادا کړی او هېڅ مسؤلیت نه پکې. په پاکستان کې د سولې او امن لپاره مو د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د مذاکراتو زمینه مساعده کړه چې ډېر پرمختګ شوی. اوس مهال چې کوم قبایلي مهاجرین په افغانستان کې شتون لري دا د اسلامي امارت له راتګ څخه مخکې په افغانستان کې میشت وو او لکه څنګه چې یادونه وشوه د مهاجرت علت هم د پاکستان پوځ خاصې کړي ناسم سیاستونه او د قبایلو سیمو کې تاوتریخوالی او عملیات.
اسلامي امارت به د ټولو هڅو او اقداماتو تود هرکلی وکړي چې په پایله کې دغه مهاجرین په درنښت سره بیرته خپل په هیواد پاکستان ته ستانه شي. همدارد د ټولو اقداماتو سره اسلامي امارت لا هم ځان مسؤل ګڼي چې له خپلې خاورې څخه چاته د بل هیواد د ناامنۍ او مداخلې اجازه نه ورکوي او کلکه مخه به نیسي ان شاء الله. ډیره زیاته مننه کوم مجاهد صاحب محترم کور مدان خبریالان که څه پوښتنه لري نو کولی شي ځانونه هم معرفي کړي او پوښتنه مطرح کړي. مهرباني.